دوانه سترګې مې در جار چې پتا تور شوم دوانه سترګې مې در جار چې پتا تور شوم دوه سوارې به در کوم پښتونولي ده. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور سمین ګل اپریدی. نن ته بیا د لفظونو ښکلاګانو د پیج د لارې موجود یم. یو هڅه مې کړې ده، هیله مې کړې ده زمونږ یو څو ملګري راغونډ کړي چې ورکوټه غوندې مشاعره تاسو ته مونږ واورو، تاسو ته هم خوند واخلئ. نو ملګري سره مخاطب کوم او د خپل میک هم د نظامت ملګري لا ولا کوم چې مشاعره په مخ کې بوزي او تاسو ته خوند واخلئ. غوږ شوي ته ملګرو. ډیره مننه سمین صاحب. شعر دی چې نور به صبر شومه صبر مې تمام شو، نور به صبر شومه صبر مې تمام شو، ستا د یاد ډیوه مې بله کړه ماښام شو. او یو ارمان مې د بې قدرو په محفل کې خار د مصر و یوسف پکې نیلام شو. د لفظونو د ښکلاګانو چې څومره ټیم دی د ټولو مننه کوو چې هغو په مختصر وخت کې روغل او د هڅه یې وکړه. بیا بیا مننه کوو د یو جوړه شوې مشاعره و د روایتو مطابق په زه اول غزل د ته ویم، بیا به نورو ملګرو انشاءالله موقع ورکړو. د غزل مطلب دو شي ځان له دوکې ورکوو ژوند تیروو، ځان له دوکې ورکوو ځان له دوکې ورکوو ژوند تیروو، و ځان له دوکې ورکوو ژوند تیروو، وخت له دیکې ورکوو ژوند تیروو. واه ډېره ښکلې مطلب. مننه. ځان له دوکې ورکوو ژوند تیروو، وخت له دیکې ورکوو ژوند تیروو. او مخکې شعر دی چې د یار غمونو له پخپله خوښه، د یار غمونو له د یار غمونو له پخپله خوښه او د زړه دیکې ورکوو ژوند تیروو. مننه. د یار غمونو له پخپله خوښه د زړه دیکې ورکوو ژوند تیروو. او مخکې شعر دی چې خپلو مزغوله د حیرس ولالج، خپلو مزغوله د حیرس ولالج ګرمې تړکې ورکوو ژوند تیروو. ډېر زبردست. مننه. خپلو مزغوله د حیرس ولالج ګرمې تړکې ورکوو ژوند تیروو. او بد مو خوراک لکه د ژوند حصه وي. اکبر صاحب، بد مو خوراک لکه د ژوند حصه وي، خو ته موقع ورکوو ژوند تیروو. ډېر زبردست. دا شعر هم بیا وایي. مننه. بد مو خوراک لکه د ژوند حصه وي، خو ته موقع ورکوو ژوند تیروو. او مخکې شعر دی چې سمین صاحب داسې مین یو چې د هجر ورته، داسې مین یو چې د هجر ورته خپله پوکې ورکوو ژوند تیروو. ډېر زبردست. مننه جی، مننه. داسې مین یو چې د هجر ورته خپله پوکې ورکوو ژوند تیروو. او دا چې سودا مو د سرونو کوي، دا چې سودا مو د سرونو کوي، لوړې چوکې ورکوو ژوند تیروو. مننه جی. دا چې سودا مو د سرونو کوي، لوړې چوکې ورکوو ژوند تیروو. او حاجی صاحب ته د حرامو پیسو، حاجی صاحب ته د حرامو پیسو مبارکي ورکوو ژوند تیروو. ډېر زبردست. او اخیری شعر دی چې ترخو حالاتو له د وخت ارمانه، ترخو حالاتو له د وخت ارمانه او ګوړه چکې ورکوو ژوند تیروو. ډېر زبردست. ډېر ښکلی. خجی. مننه. زه د خپل غزل نه بعد جون اکبر صاحب له بلنه ورکوم چې خپل غزل تاسو ته شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. نو ارمان صاحب خو دومره ښکلی غزل وویلو چې که دنه پس موږ خپل غزل ومویوي نو د هغه خوند به ونه کړي لکه کومه توقع یې کوو. نو د غزل مطلب چې ارشاد بیلتون ظالم کړه په ما ورانه دنیا، بیلتون ظالم کړه، بیلتون ظالم کړه په ما ورانه دنیا، او وی به په چا کوي
ودانه دنیا. ډېره زبردسته مننه، ډېر ښکلی. ډېره مننه. بېلتون ظالم کړه په ما ورانه دنیا، وي به په چا کوي ودانه دنیا. دا فیض د ستا د غزلو سترګو دی. دا فیض د ستا د غزلو سترګو دی چې شوه تحلیق ته مې حیرانه دنیا. ډېره مننه. دا فیض د ستا د غزلو سترګو دی چې شوه تحلیق ته مې حیرانه دنیا. کله که هم خپل مقام وپېژني، کله که هم خپل مقام وپېژني، او ته جوړه ده انسانه دنیا. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. کله که هم خپل مقام وپېژني، او ته جوړه ده انسانه دنیا. ډېره مننه. او ستا د نظر ځنې خو لرې نه ده، ستا د نظر ځنې خو لرې نه ده، څوک کوي لرې له اسمانه دنیا. ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه. نشته ستا چې پیرزوینې په ما، نشته ستا چې پیرزوینې په ما، او څه به په ما شي مهربانه دنیا. نشته ستا چې پیرزوینې په ما، او څه به په ما شي مهربانه دنیا. که یې په ما ابدوي ورانوي، که یې په ما ابدوي ورانوي، او تا ته خو هېڅ هم نه ده ګرانه دنیا. ډېره مننه. که یې په ما بدوي ورانوي، او تا ته خو هېڅ هم نه ده ګرانه دنیا. ډېره مننه. او ما تل په صدق باندې مینه کړې، ما تل په صدق باندې مینه کړې، او هسې په ما ده بدګمانه دنیا. ډېره مننه، ډېره مننه. او شعر دی چې مونږ پښتانه په کوم طرف روان یو، مونږ پښتانه په کوم طرف روان یو، او دا په کوم طرف روانه دنیا. مونږ پښتانه په کوم طرف روان یو، او دا په کوم طرف روانه دنیا. او داسې کارونه په دنیا کې وکړه، داسې کارونه په دنیا کې وکړه چې په صفت دي شي ګویانه دنیا. ډېره مننه، ډېره مننه. و ارمانه څنګه یې چې ته نیمګړې، ارمانه څنګه یې چې ته نیمګړې، او داسې نیمګړې ده ارمانه دنیا. ارمانه څنګه یې چې ته نیمګړې، او داسې نیمګړې ده ارمانه دنیا. او شعر دی چې د هر چا د خپله برخه، چې د هر چا د خپله برخه، بیا هم خفه ده له دنیا نه دنیا. چې د هر چا د خپله برخه، چې د هر چا د خپله برخه، بیا هم خفه ده له دنیا نه دنیا. ډېره مننه. او خیری کسر یې دی چې که په سرو سپینو کې اکبره اوسم، که په سرو سپینو کې اکبره اوسم، او په کار مې نه ده بې له تا نه دنیا. ډېره مننه، ډېره مننه. حاجي دا و جون اکبر صاحب چې تاسو ته خوندور غزل واورېدو. استاد غلام اکبر صاحب له بلنه ورکوو چې هغه خپل غزل د موږ سره شریک کړي. مننه ارمان صاحب، یو نوی غزل مې لیکلی، مطلب یې دو چې غزال ګل افشاني کوي، غزال ګل افشاني کوي، څه مهرباني کوي، ګل افشاني کوي، څه مهرباني کوي. او کړي مې کیفیت بدل، کړي مې کیفیت بدل، پیخه روحاني کوي. کړي مې کیفیت بدل، پیخه روحاني کوي. او ځان کسو ملنګ غني، ځان کسو ملنګ غني، ما باندې خاني کوي. ځان کسو ملنګ غني، ما باندې خاني کوي. او زه په خوشاله ګم، زه په خوشاله ګم، داسې شیطانی کوي. زه په خوشاله ګم، داسې شیطانی کوي. او خاص او عام یې ټول مني، سګیب صاحب خاص او عام یې ټول مني،
داسې سلطانی کوي ډیر الله خاص عام او خاص ټول مني داسې سلطانی کوي او ایمان صاحب شعر چې مهر قهر دواړه کړي مهر قهر دواړه کړي خوی بو اسماني کوي بیا وایه شعر ډیر الله مهر قهر دواړه کړي خوی بو اسماني کوي خوی بو اسماني کوي واه واه مقتدو چې واه واه د اغبای غزل واه واه د اغبای غزل ستا ترجماني کوي معنا واه واه د اغبای غزل ستا ترجماني کوي مننه حاجی دا غلام اکبر صاحب چې تاسو ته خوندور کلام ورودو د غلام اکبر صاحب نه بعد شیر محمد ثاقب صاحب له موږ بلنه ورکو چې هغه هم د تاسو سره خپل کلام شریکي غزل نه مخکې یو څو شعرونه نوي شعرونه غزل نه مخکې یو څو شعرونه ځینو خلکو نه نفرت پکار دی ځینو خلکو نه نفرت پکار دی او ځینو خلکو محبت پکار دی ځینو خلکو نه نفرت پکار دی او ځینو خلکو محبت پکار دی او په ځینې ځای کې خاموشي پکار ده په ځینې ځای کې خاموشي پکار ده او په ځینې ځای کې حقیقت پکار ده په ځینې ځای کې خاموشي پکار ده او په ځینې ځای کې حقیقت پکار ده او د بدخیرینه ځان په سنډه ساته ځان په سنډه ساته او د خیر په کار کې د خیر په کار کې جمعیت پکار دی د بدخیرینه ځان په سنډه ساته او د خیر په کار کې جمعیت پکار دی او دستا چې قدر څوک د زړه نه کوي دستا چې قدر څوک د زړه نه کوي او د داسې خلکو ډېر عزت پکار دی دستا چې قدر څوک د زړه نه کوي او د داسې خلکو ډېر عزت پکار دی او انسان له کم از کم انسان ووایه انسان له کم از کم انسان ووایه او یو وخت زرداره انسانیت پکار دی انسان له کم از کم انسان په ووایه د حق د وخت زرداره انسانیت پکار دی او د چا صفت چې ته کولی نشې د چا صفت چې ته کولی نشې بیا خو ولاکه یې غیبت پکار دی او غزل به ته ویم او چې نیت باندې یو سړی سپیره نه کړو نیت باندې یو سړی سپیره نه کړو تش ولې سپیره او ځان دې ښه نه کړو نیت باندې یو سړی سپیره نه کړو تش ولې سپیره او ځان دې ښه نه کړو دومره وخت به تیږه یې غره نرمه وایي تیږه یې غره نرمه وایي او نرم په ژړا مې تو زړه نه کړو دومره وخت به تیږه یې غره نرمه وایي او نرم په ژړا مې تو زړه نه کړو او ټوله شپه یتیم بچی مې وژړل یتیم بچی مې وژړل او وږی تر سهاره مې ویده نه کړو هر رنګ د اغیاره سازش کړی هر رنګ د اغیاره سازش کړی او پته هیڅ بدل د پښتونه نه کړو مخ چې د حجاب نه یار ښکارا کړلو مخ چې د حجاب نه یار ښکارا کړلو تت یې په ښایست سره غورمه نه کړو مخ چې د حجاب نه یار ښکارا کړلو تت یې په ښایست سره غورمه نه کړو او خدای خبر زړګیا چې کمزوری شي خدای خبر زړګیا چې کمزوری شي او عشق دې چې زور وبو نه کړو خدای خبر زړګیا چې کمزوری شي او عشق دې چې زور وبو نه کړو او ډېر مې پردي کلی ویرون کړی ډېر مې پردي کلی ویرون کړی او یو مې په ویرون یو مې په بود ویرون کولا نه کړو ډېر مې پردي کلی ویرون کړی او خپل مې په بود ویرون کولا نه کړو وخت مې زن کدن کې و دښمن غاڼي وخت مې زن کدن کې و دښمن غاڼي او قدر یې شما په ژوندانه نه کړو
اخیری مقطع یې روشي پوه شوم د ساکې بیله اجل نه و پوه شوم د ساکې بیله اجل نه و مړ دې په کوڅه کې چې سوړه نه کړو ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر حاجی دا و شیر محمد ساکر صاحب چې تاسو ته خوندور غزل ورودو سره د شیرونو بس انده پر مشاعره اختتام لا ورسېده د خاطر سے په دغه شعر نه اجازه وړو چې د کاکل په خط د بند مخ کتاب کا ما خاطر په خدای سپارلې زبر مړم خدای په امان